د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل ورځې رانږدې شوي دي. سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل ورځې رانږدې شوي دي. عبدالله ویلي چې د دوی مذاکراتي پلوی مخامخ خبرو ته چمتو دی او ډیر ژر به دوحې ته د مخامخ خبرو د پیل لپاره ولاړ شي. عبدالله له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې سوله د افغانانو هیله ده او هر افغان په دې تمه دی چې دلته روانه اوږده جګړه ژر پای ته ورسیږي. د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر زیاته کړې چې مذاکراتو ته چمتو دي، خو بل پلو طالبانو بیا د زندانیانو د تبادلې پروسه د نه بشپړتیا خبر ورکړی. طالبان وایي لا هم د بندیانو خلاصون نه دی بشپړ شوی. د طالبان د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي چې د حکومت له لوري د زندانیانو د خوشي کولو پروسه نه ده بشپړه شوې او همدا چې بشپړه شي دوی به بین الافغاني خبرې پیل کړي. تر بلې ویډیو مو په یو بخونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.